أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. زما محترم د ټولو اول الله جل جلاله نو سوال دی زمونږ استاد دا ختم خپل دربار کې قبول او مبرور او فرمایي. سونه زمونږ حافظانو مرګرو قاریانو صاحبانو سو سفاری ویل په شریک دا ختم وکړه. الله تعالی دې د دنیا او آخرت کې اجر نصیب کړي. کوم مرګري چې ورپسې ودرېدل یا نن کوم د دعا په نیت باندې راغلي دي، خدای پاک د ټول د دواړو دارینو د خیر نه برخمن او فرمایي. زما محترمو، قرآن عظیم الشان د رب العالمین عظیم کتاب او عظیم کلام دی. خدای پاک جل جلاله قرآن دی د بار را لېږلی چې په دې قرآن سره د دنیا څومره خامیانې دي، څومره کمزوریانې دي، څومره عیبونه دي. که هغه د کفر په صورت کې دی، که د شرک په صورت کې دی، که د بدعت او د رواج په صورت کې دی، که د ظلم په صورت کې دی، که هغه د بېحیایۍ او بدکارۍ په صورت کې دی. خلاصه او عرض ده چې څومره کمزورۍ او څومره خامیانې د دنیا دي، د دې ټولو خامیانو د اوره کولو دپاره الله پاک دا کلام را لېږلی دی. زما محترمو، نن زمونږ په دې علاقه کې، په دې کچا آبادۍ کې، په دې شاړو کې دا خو لا ډېره آبادي ده. زه کله کله داسې بیانات ته دا ځینو ته لاړ شم چې هغه بلکل د غر سري. نو داسې کچا او شاړو ته او هر ځای ته نن د قرآن دا تعلیمات چې رسېدلي دي، دې پسې شاته یو لویه فلسفه پرته ده. د اسلام او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم قربانۍ، محنتونه، مشقتونه، د اسلام او د قرآن په لاره کې تکالیف، دا ټول حضور برداشت کړي، صحابو برداشت کړل. نن دا قرآن الحمدلله دلته راورسېده. روایاتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو ځل د ذل مجاز په بازار کې نبی علیہ السلام لګیا دی. د شرک او د کفر فضا ده، هر طرف ته شرکی اوازونه، 360 بوتانو، او په دغه شرکی فضا کې نبی علیہ السلام د الله د وحدانیت او د توحید چغې وایي: یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلکو، تاسو لا اله الا الله و یو رب اومنئ. 360 بوتان اسم نشي کولی، دا خدایان نه دي، نو تاسو به کامیاب شئ. وروسته ورپسې تره را روانو ابو لهب، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې په کاڼو ویشته، په شګو باندې ویشته، او خلکو ته به نارې والې: دا زما وراره دی چې دې مو دوکه نه کي، ګورې دا لیونی دی. د نبی علیہ السلام په مخ باندې خورې واچولې. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور زینب رضی الله تعالی عنها هغه موجوده وه، هغه ډېره زیاته خفه شوه. د نبی علیہ السلام مخ مبارک یې وڅنډه، پاکې کړ. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل: بچې خفه کېږه مه، داسې وخت را روان دی، داسې وخت چې رب العالمین به هیڅ کچا او هیڅ پوخ کور، داسې پوخ کور، داسې کچا بیت مدرن. نبی علیہ السلام فرمایي د خټو او د خاورو کور او دغه شانتي بیت وبرن ولا بیت وبرن، هغه کچا کور چې هغه خیمې په صورت کې وي،
نو که خیمه ولی نه وي که د خټو کور ولی نه یعنی هر پوخ او کچه کور ته به الله پاک ستا د بابا دا دین رسوي الحمدلله نن هغه وخت راغلی هر ځای ته الله رب العزت دین اسلام رسول قرآن رسیدلی قرآنی تعلیمات رسیدلی خو افسوس محترمو نن کمی په عمل کې دی عملی زندگی کې په ممالکو کې او په ملکونو په سطح سره انفرادي او اجتماعي طور قرآن تعلیماتو باندې عمل نشتا قرآن پاک تعلیمات دي قرآن درنا نه ډک تعلیمات دي قرآن معطر او خوشبودار تعلیمات دي قرآن هغه تعلیمات دي محترمو چې انسان د لاندې زینو چتي او دومره لوړ مقام ورکیو چې د یو عام مسلمان مقام کله چې د قرآن په تعلیماتو باندې عمل وکي د الله د هغه پاک مخلوق د فرشتونو د مقام الله پاک پوښتای تمام محترمو هغه بلال رضی الله عنه تک تور دی او تک تور حبشی د رنگ نبی غبی کار دی انتہائی بیکار دی غلام دی خو د قرآن برکت د اسلام برکت د قرآن د تعلیمات و برکتو هغه بلال چې کله هغه ابی ابن خلف کله په کاڼو باندې سملوا کله په شګو باندې سملوا کله په سکروټو باندې سملوا کله یو غصاب ورکوا کله یو بل ورکوا سزاګانې مختلفي هغه بلال د قرآن په برکت داسې وخت راغی چې فتح مکه او هغه الله پاکو کا اتم کال د هجرت باندې د کعبه بچت باندې اوخته او کوم احد با چې هغه لاندې بیړو کې وه هغه به مشرکانو تکالیف ولاندې وه هغه به مسکروټو باندې وه الله د هغه قربانو په برکت باندې دغه بلال قادر کو چې د الله اکبر ناره د کعبه د چت د پاسو والکا او هغه کعبه د چت د پاسا الله اکبر اذان وک هغه سردارانو چې دوی به عذاب کول تعذیب کول به دته به تکالیف رسول هغه سردار ولار دی اسید ابن عتاب ولار دی سویل نشي بلال رضی الله عنه د کعبه د چت د پاسه اذان وک نو دې سوې خپل کې پټ وې د درې کافران ولاړو خدای چې زما بلار مرشوي دی که زما بلار ژوندې و دا حال کتلې نو هغه باندې بس دیریدل د بلال غونډه غلام دی راځي او د کعبه په چت دی اذان کیا بل کافر وای دی محمد صلی الله علیه وسلم ته د دې تور کارغنه بغیر د مؤذن د اذان د پاره بل مؤذن ملو نشو چې دا تور کارغ راځي ها تور کارغو محترمو تک تورو رنگ نه بیکارو خو دغه بلال د کعبه د چت د پاس اذان مکو او دغه بلال هغه بلال دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې معراج نه زه واپس راغما بلال ته راشه بلالا تاکه څه کمال دی ته سکه پرون چې جنت تطلما زما د جنت ته دخول نه مخکې د خپو کشارو مخکې اوازونه کیږي ما پښتنو کا دا اوازونه د سری و دا اوازونه استاد غلام استاد خادم استاد طالب استاد مرید د حضرت بلال دی اغلان دی پزمک روان دی او د خپو کشار آل ته په جنت کې ورېدې کیږي دا بلال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به اخرين الله فرمای په دې نبی علیہ السلام فرمای په دې قران سره الله ډیر قومونو چتیو او ډیر قومونه خطا کيو هغه ابو لهب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر خپل نوم کې ابو لهب نو خو ابو لهب د لمبو بلار تک سور سپین مزیدار ډیر رنگ نه بهترینو مخ به رڼا کولا او محترم اولاد خډیر دی مال خډیر دی هر اعتبار سره کامل دی او قران مخالفت کو الله ذلیل کو الله داسې ذلیل کو چې په ټول قران کې پنوم کافر د الله خیری نه دی کړي د نبی علیہ السلام دې تر دې کړي تبت لها تبت یدا ابي لهب وتب د لاسونو دې تباش او تبادی الله ورته پنوم خیری کوي الله خطا کو د نبی علیہ السلام تر دی ابو جهل سردار دی عقبہ ابن ابي معيط سردار دی بلا عتبہ شیبہ ولید دا ټول سرداران دي خودي الله ذلیل کړه او غلامان چرته د صہیب په شکل کې چرته د عمار په شکل کې چرته د یاسر په شکل کې چرته د بلال په شکل کې چرته د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په شکل کې او چرته د سلمان فارسی په شکل کې هغه سلمان فارسی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوا کې سلمان فارسی نه د فارس نه راغله غلام د فارس نه راغله او خدای پاک قران کې فرمای اے بندگانو کتا زما دین نه مخ واړو زه به تاسو ختم کما بل داسې قوم براولما چاغي بیا استاد غونته نوي
نبی علیہ السلام د سلمان پتون داسې ووهه وایي دا قوم سلمان دی دا د فارس نه راغلی دی خو یې که چېرته کې دا ایمان سوریه ته وخیږي ښه سلمان فارسي قوم او دی به ورپسې سوریه ته وخیږو ایمان به قبول کړي ښه داسې اعلی مقام ورکړه الله دې موږ ته په قرآن عمل نصیب کړي محترم موږ انفرادي اجتماعي نن کوم مشکلاتو سره مخ یو کم مصیبتونو سره مخ یو کم امتحاناتو سره مخ یو کم ظلم جبر او زیاتی بے انصافی سره مخ یو ګرانۍ سره مخ یو قسم بالله محترمو د دې تمام فتنو د دې تمام مصائبو د دې تمام مشکلاتو حل واحد قرآني نظام دی ټول د دې نظام د دغه تکالیفونه د خلاصې دا حل نه دی چې په ملک د فوټفار کې جوړ شي په ملک دی نو آلته پارکینګونه جوړ شي په ملک دی آلته کې سویمنګ پولونه جوړ شي او په ملک دی د چکرو ځایونه جوړ شي ګیس بجلی دا خو ضروریات دي دا به زیات شي محترمه دا اسباب دي ښه وګورئ اسبابو سره الله پاک سکون نه دی تړلی اسباب به ښه ډېري په یورپ کې دومره ډېر اسباب دی نیم یورپ چې د شپې سملینو تیزې ګولۍ اچوي آرام آور ګولۍ اچي خوب نه ورځي نو اسباب ورته شته ښځې ډېرې بې حیایي ډېرې بنګلې ډېر دولت ډېر ګاډې ډېر موږ وایو که نه یاره دې کې به آرام وي آرام خدای پاک ایښودی دی چې الله آرام در نه کړي اسبابو کې آرام نشته دی زما محترمه د ټولو مصایبو حل قرآن دی راځئ چې مونږه انفرادي طور هم د قرآن په تعلیماتو باندې عمل شروع کړو قرآن په خپله خوشحالۍ کې په خپل غم کې فراخۍ کې تنګۍ کې هر حال کې قرآن باندې مونږ انفرادي طور هم عمل شروع کړو او په دې ملک کې او په ټوله دنیا باندې د قرآني نظام دپاره کوشش شروع کړو دا زمونږه او ستاسو فریضه ده الله رب العزت مونږ او تاسو خلیفګان راستولی یو نایبین یو مونږ دنیا ته دی له نه یو راغلي چې صرف ودونه کا بچي پیدا کا کورونه جوړ کا او بیلنس زیات کا او بس دنیا نه لاړ شه نه امت مسلمه دا د الله بندگان دا خلیفګان دي د الله نائب دی د الله د قرآن احکامات به په مخ د ځمکه باندې نافذ کوي بیا ته ګوره انصاف تم ګوره بیا عدل تم ګوره بیا امن تم ګوره بیا فراخۍ تم ګوره اته نهه میاشتې د افغان د طالبانو د حکومت کې هغه لارې چې په تیر 20 کاله کې به څوک نشو تللی په هغه لارو نن خلک په امن او امان سره په ازادانه طور تېرېږي هغه لارې چې د خلکو نه به کورته پرتوګ ویستی کېده په تالاشۍ کې به بېعزتیانې کېدلې نن هلته په آرام سره روان دي هغه ځایونه چې دا واړه افسران به د 20 څلوېښتو ګاړو نه مخکې وروسته بغیر بدلی نه شو نن د هغې وزیر خارجه په واورو کې په یخ موسم کې خپل دفتر ته یوازې راځي هیڅوک ورسره نشته قسم بالله د هغه صحابه کرامو د اسلافو د هغوی د دور یاد تازه کوي قرآني نظامو نن دلته ګوره زمونږ په دې ملک کې څومره غوبل شروع دی یو وی دا غل دی بل وی دا غل دی قسم بالله که دې کې یو هم د سړي زوی شته دا ټول غلي دي ټول څوک دې ماته په ګوتو وغي چې دا پکې لږ د سړي زوی دی خو څوک به د چا به چالاکي ډېر زده د چا به کم زده زمونږ بدقسمتي دا دی چې زمونږ پاکستان آزاد شوی دی اوسه پورې مونږ باندې سړی یعنې صحیح مسلمان نه دی راغلی او منافقین او غداران د کافرانو ټټوان او د هغې تالیسټي زمونږ دغه بدقسمتي دی خو مونږ تاسو سره غم نشته مونږ تاسو سره غم دا دی چې سړک راته پوښ شي اوهو دا ډېر ښه سړی دی بجلی لین راغی یاره بس سم کمال یې وکړه ګیس پیپلین خور شو ډېر غټ کار یې وکړه زما کور ته مخې ته ټرانسفارمر ولګېده ډېر ښه کار یې وکړه ویړی پخې شي دا ډېر ښه سړی دی ولې مونږ سره خو د قرآن غم شته نه نو محترمو دا سوچ پکار دی چې 4 کاله کې کوم یو حکمران زمونږ قرآن سره وفا کړې ده کوم یو حکمران زمونږ د نبی علیہ السلام سره وفا کړې ده زمونږ اسلام سره کوم وفادار تیر شوی ولې مونږ په خپلو سترګو نه یو چې کوم ګستاخان دي نو هغه ته اعزازونه ملاویږي او چې کوم عاشقان د هغې تختیدار باندې خېږي که نه خېږي دا ملک دی په دې ملک 1500 اف آی آر یعنی کنفرم کیسونه چې هغه ګستاخان رسول دي د الله او د دین ګستاخان دي په هغې پانسیانې ختلي دي یو ګستاخ تاسو ولیدی چې په تختیدار ختلي یا هغه ځوړن شوي که شهید کېږي خو یا غازي فیصل به درته دلته جیل تاچي یا به درته هلته ممتاز قادري شهید کړي عاشقان رسول او د دینداران جیلونه نن ډک دي قسم دی محترمو موږ تاسو ډېره په اسانه روټۍ خورو
نو محترم دا ټول کفري نظام هغه نحوست ته الله رب العزت دې موږ ته قرآني نظام راولي موږ به ټول نه پورې پوښتنه کړي دا خبرې زما کله کله مرګرو نی اورېدي نو دا سخت لګي خو محترم دا صفا خبرې دو ټوک الفاظ دي قبر کې بیا ارمان کو حشر کې به ارمان کو راځي چې موږ خپل حصہ د قرآني نظام د پاره واچو قرآني نظام د پاره کوشش شروع کو انفرادیم اجتماعیم الله رب العزت دې موږ تاسو ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي او پاک الله پاک دې وکړي چې موږ تاسو انفرادي اجتماعي ژوندۍ کې قرآن راشي او په ټول عالم دې الله تعالی اسلامي نظام راولي د عدل والا د انصاف والا او زموږ مال جان اولاد صلاحیتونه دې الله پاک قبول کړي ولکه مرګ به اسیم میخه خوردا یا ساتيخه مرګ دا خو نه مخ کې او نورست کې نو مرغ به اسیم راځي قبر ته وزو او که مرغ د قرآن په لار کې راشي نو دا عزت مونږ دی خو حاجی د قرآن دین بل عزت شته کائنات کې خلی عزت دادي چې ترخي ورځ د قیامت قرآن نیولي او خدای خو مختنه کوي بنده دا دی ولګي الله ستاسو د قرآن په خاطر ټوټې شوی ما ستاسو قرآن په خاطر شهید شوی ما ستاسو نظام په وجه زما جوه پرېښ شوی ما ستاسو نظام په وخت می د وجه ما جیل تیر کړو نو دا خو ډېر لوی عزت دی ښا نو بیا الله وای بنده ورته فیک یا رب یا الله ستاسو خاطر می کړی الله ورته صدقتا رښتیا دی ویلي بنده نو دا لوی اعزاز دی الله پاک دې موږ تاسو قبول کړي الله رب عزت دا ختم تاسو بیا هم دعا کو الله دې مبارک وګرځي او موږ تاسو ته الله پاک قرآني نظام په ټول عالم باندې اوخی ګوره روزي میاشته بیت المقدس کې ال سره روان دي زموږ سپینګری زموږ ماشومان زموږ خويندې يهوديان په ډنډو باندې وي په ټوپکو باندې وي شهیدانې په دې روزه کې زموږ اول قبله ده د يهوديانو په قبضه کې ده الله دې هغه وخت په خپل سترګو روخي چې دا اسلامي نظام جنډه په بیت المقدس باندې ولګي او موږ ته خدای قبله خپل واپس کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين